څوک مې له کاروباره نسي منې کولی او افغانستان مې وطن ده بالکل د چا پلار مې ترې شړلی نشي پوه شولې 100% ځکه د ما پلار معلوم ده نیکه مې معلوم ده زه څه داسې ګمنامه څوک نه یم چې څوک مې ونه پېژني یا هغه فارم مې په دې دلالت کوي چې پوخ کوچی یم پوه شوې موږ ټول پښتانه کوچي خبرې دي راغلی یم ماسیبه وروره لږ مریض یم نو زما یو هفته دلته یم بیا هندوستان ته ځم څنګه ناروغ یې دا خو ته غوړ کوچ مچ دی ویلی زړه پیپونه دې خپل بند کړي په خدای نه د ما تقریبا 2012 کال نه د زړه تکلیف ما سپرینګ تیر کړی 2 واره نو اوس سپرینګونه هم کار پرېښی ده مکمل هر څه مې شارټ دي پوه شولې بس سره له دې چې زه خو طالبان د دعا نه کوم خو تا ته دعا ځکه کوم انډیوال مې او د ما دعا ګوره د مخې قبلیږي یاره تا دعا خو بیخي د ما په کار نه دی ورور دا اول کس دی چې دعا نه غواړي مسافر 14 کاله مسافر یم صریح حدیث دی چې د مسافر د مظلوم او د یتیم دعا په خپله قبلیږي زم مسافر یم د مسافر دوبۍ مسافري چا به مسافرۍ کې حساب کړی ده چې دغسې لاړې ټول افغانستان ته غورځېږي د دوبۍ مسافري چا په مسافرۍ کې حساب کړی ولې دوبۍ تا ته څه ښار نه ښکاري 3 ساعته 4 ساعته فلایټ ده دغه ځینه وګوره 22 ساعته افغانستان ته تیارې نو موږ خو پیاده ورته حسابو پیاده خو 15 میاشتې مزال ده نو بیا که د روژې میاشت وی روژه به دې ورته خوړلی روژې خو که مسافر یم که نه یم خوړلی سم هغه خو څه مشکل نه لري هغه مې له رب سره معامله ده بالکل بالکل مقصد قلیل ممدد ته رسېغلی غو خدای مې د منافقته وساتي هملته ده نور که حساب کتاب ورسره کړي خپل افغان قلیل نسته والا مالې هغه به میدانوۍ ته راسي هېڅ ارامچکې هغه ونه بس خوښه د مقصد هملته دي دا دوبۍ والا هغه چې ډېر ټیکټاکران لونګین هم هملته و همغلته یې راګیر که لونګین خو توبه وویستله هغه خو معیار ده هغه له جمهوریت نه موږ ته غنیمت کې پاتې سوی ده پوه شوې غنیمت کې نه راځي هغه امانو کې راځي نه غنیمت کې موږ ته پاتې سوی ده نه غلامانو کې حسابېږي اوس تاسې ته مجبور ده چې وغږېږي همدغسې غلامانو کې تاسو حسابېږي غنیمت ته نه زه خو آزاد ګرځم دا څه وایي خیر انشاءالله لاند وخت کې به کار شي ښه دا اگزیټ باندې مې پوه که زه پوه نه شولم دا څه کیسه ده د اگزیټ امتحان په افغانستان کې د هغو محصلینو نه که نه چې د طب له پوهنځي فارغه دي او دوی کجنوکۍ دي که هلکانې دوی بیا دغه د اگزیټ امتحان ورکوي د امتحان وروسته دوی یوه نتیجه اخلي یو نمرې دي یو معیار د هغه به دوی پوره کوي بیا دوی کولی شي چې د خپلو نورو زده کړو دپاره دوی مخته لاړ شي که چیرې ته د اګزیټ امتحان ورنه کړې ته بیا نسې کولی دې سکل د اګزیټ په امتحان کې یوازې هلکانو ته اجازه شته جنکو ته نشته اوس دا بل نو دا به اخر څه کېږي دغه حال ده نو څوک د دې ولس ته خو خدای پې خلک نازله کړي دي او دغسې کله مکتبونه بند کله یو شی نن دا داسې موضوع دی مبین صاحب چې دې کې نه پیسې دي نه طرحه غواړي نه کوم بله موضوع ده خو د امتحان صحنه ده وروره خویندې د وطن راځي هلته امتحان ورکوي هېڅ کومه بله خبره نشته هغه دا یې پرې بند کړل یعنې دا خو وچ کلک د علم سره دښمني ښودل دي والله څه ووایم نو د غټو کارو کې زه ډېرې ګوتې نه وهم خو یو شی درته وایم ښه دغه د نرانو تعلیم هم بند کړی وای ښه خبره نه زه خو همدا وایم چې انسانان ټول برابر دي ښځه او نر کې هیڅ فرق نشته که په ښځو تعلیم بندوي باید زما خو د وطن د ځوانانو هم هیله دا ده چې دوی هم د مکتبونه ټول پرېږدي پوهنتونونه دې پرېږدي چې ښځې موږ خویندې نه پرېږدي موږ هم نه ځو نو دا خو ظلم دی د دوی په حق کې او دا ورونه په واقعیت کې خپل د خویندو په حق کې ظلم کوي چې دوی مکتب ته پوهنتون ته ځي نو ته څه وایې چې هغوی مکتب پرېږدي څوک به یې په خچه کې شي دغه تعلق څه خبره دې وکړله ولا داسې یو ښه خبره دې راته وکړه اول ځل ده چې خوله دې راته بنده کړئ چې شی راته پاتې نه سو
هیڅ شی هم نه زو چې وایي مطلب نه دی وایي مزه پرېږدي څوک به پکې ساک سي وایي مزه خلاص مزه موږ چې ماشومتوب کې بلکې په قهر سو که نه کور کې ډوډۍ نه خورم بیا به راته هغه ورونه خو پوهېدل وایي مې خوره بیا به 2 بجې د شپې وږي پر ځای کې ناست ویښ خوب به نه راتله بیا به مور ته ژړل چې خیر دی ومړې ډوډۍ راکړه که دا هلکان وایي موږ نه زو شروانه به م قار وکړه پوه شولې دتې به م پلار ورته ویلې وایي غوښه ورته پرې نه ږدئ قار یې کړی ده شوروا نه خورې غوښه خورې پوه شولې نو والا زه خپله ګنګس یم ګنګس لار رانه ورکه ده څه ووایو ورو دغه خبرې سړی دردېږم ځورېږم که ویې نه وایې الله دې رحم وکړي الله دې خدای دې وکړي چې په دغه رقم باندې یاره څه ووایم خو دا اوس زه دوبۍ کې یم ښه زه راغلی مریض یم کاشکې ما په افغانستان کې یو ډاکټر درلودلی چې د ما علاج یې کړی وای د ما به زرګونه ډالر د باندې نه مصرفېده دا د یو دویمه خبره دا خپل بچي به مې راسره و که مې ذوالقدان وایي که مړ کېدله به کار څه و افسوره به مې د هغوی سره و یعنې زه ډېر دې ته نه یم پریشانه چې پیسې ځي پیسې بیا هم پیدا کېږي زه وایم که همدغه اپریشن کې له کوره په پښو راغلم ژوندی او بېرته مې مړی لاړ شي دا هم امکان لري که نه ځکه هلته خو تا نه دستخط اخلي چې دا وروره موږ عملیات کوو که مړ شو مړ شو که پات شو پات شو دویمه خبره دا ده چې زه دلته وګرځېدم ومې لیده ما نن د سهار منځ په یو جومات کې کړی د ماسپښین مې بل کې کړی د مازدیګر مې بل کې کړی د ماښام منځ په لاره باندې و په موټر کې مې وکړه او د ماخستان جمع افغانانو ډوډۍ کړې وه بس مانځه ته لاړلو دا هر جومات کې مونځ هم کېده او څنګ کې یعنې موږ دغسې نه غواړو داسې نه غواړو په افغانستان کې دا د موږ خویندې په حجاب کې په پرده کې په موټر کې له محرم سره هر رقم نظام هر څه ترتیب ورته جوړولی شي تاسو باور په خدای وکړئ د دنیا مسلمانان او کفار راځي دلته سرمایه ګزاري هم کوي انویسټمنټ هم کوي نن ماته یو چا خبره کوله چې دلته 3000 کوره جوړ شو 3000 کوره 9000 کوره جوړ شوي دي اخرنی چاته لا خلاص نه ده له لاندې تر بره دا ټول کورونه خرڅ شوي دي 9000 کوره راسته په افغانستان کې ولاکه په 9000 کالو کې خرڅ کړي برج خلیفه ته بوځي قیمت دې ټیکټونه خو خیر یو چکر وه باید ولاړ سي نه برج خلیفه ته هم لاړلم خو هلته نه لرې نه یې مه ګوره دننه ورسئ دننه وګرځه پکې کور ته ورسه دننه لاړلم هغه 850 چاته د څومره عمال ته لاړلم اسلامي امارات بیرغ مې داسې پکې وخوځوه راوخوځوه پوه شوې همدغه موږ ته پاتې دي دلته یې زه هم کله کله په سړکونو باندې خوځوم پټ مې وره په ویډیو مې ترې وکړه داسې لاړلم نشروه مې ښه خانده نو نوی کالم را روان ده خبرې که زه دلته ومه سخت بد حال به یو ته خو به ته خو به چې ورته وایي د کرسمس هلته ولمانځئ نو ښه داسې ټایټ لمانځل کېږي کرسمس ته ولمانځه زه به د سایل کوم خو دواړه یې لمانځو دې کې څه خبره ده نه ته راسه ته دلته کار مې د سره یاره ورکې کړ همداسې بیا بایک کې ما د سره بوځه امریکا چې درسم اول ته همغه د کچالانو کې سره یاد زه چې تا اوس ګورم ما ته کچالانو کې سره یاد بسم الله زما د سره یو غټ بایک راوړه هلته به دې دا غویان څنګه بیا یادېږي دلته غویان میان هم نسته دي غویان ټول حلالومه خیراتومه داسې یې زړل نن راپسې خدای چا به واښه ورکړي که نه ولایې تا هم ښه مصروفیت ده په خدای زه داسې دې ته حیران یم چې چا به لوشلي شیدې به یې څڅوي چا به خوړلي بیخي داسې شترمرغانو تشویش درولېدلی تشویش ته تشویش هلته مریض هلته د دې مصیبات تشویش ځان په خدای د سپاره نه بچیان په کابل لوګر کې د هغه نو غواګانې ساتئ چې تیاره ته هم داسې خبرې کوي نو ته هغې لږ رسېدلي دي نو یوه غوا او دوه غواوې خو نه دي که نه یاره
والا خیر په هر صورت الله دې درته روغ صحت په نصیب کې دعا درته کوو او که هندوستان کې کم څه کوم زما لکېږي زه خو هند کې اړیکې لرم او که چېرته مثلا زما نه بس دفاع په اړیکو نه ځم دفاع په اړیکو نه ځم نه زه خو هلته محصل وم یعنې په هندوستان په ډیلي کې هر شی سوي وروره چې زه چې کوم ډاکټر تا پیژنې زه هغه طرف ته بیخي نه ځم ولې نه دومره یې بار خو نه کومه نه زه پوهېږې صرف راجه در باندې غرب داستونه دې کښېني ګونګی ځې چې نور دې لفظ دې خولې ونه وځي نه زه هسې هم ګونګی سوی یم بېغمه شه نه خدای دې نه کړي الله درته روغ صحت په نصیب کړي تا په درد باندې موږ درمن کېږو چې هر څوک افغان یې موږ پرې خوا بدېږي بس ملګرو تاسو ته هم ښه وخت په الله مو سپارمه تاسو ویلې موبین چېرته دوبۍ ته ولې تللی دغه دوبۍ ته راغلی دغه ځینې ځي هندوستان ته او ناروغه دی او نور زیاتي څه به نه وایو هغه خپل فکري اختلافات چې زه ورسره لرم هغه ټول په خپل ځای خو نور د وطن بحثونه دغه مسایل دا ټول زموږ ګډ دي په دو به غږېږو او نور زیاتي درنه زه ځم رخصت اخلم یوه نړۍ مننه 1.7 میلیونه ځله مو سکرین ټپ کړی د دې نه هم یوه نړۍ مننه دا چې راته ناست وي له تاسو نه مننه که کومه خبره او خطا ترخه او خواږه مې درته ویلي خفه سوي هغه هم درنه بخښنه غواړم او نور مو په لایزال رب سپارم د یو سوکاله آباده سرلوړي لوی افغانستان په هیله ملګرو په کالیفورنیا کې چې کوم دوستان ملګري دي انشاءالله تعالی soon we will meet there ګورو د خیر سره هلته به یو ناسته کوو ما ملګري چې هلته کم دي په کالیفورنیا کې بصیر صافی او نور دوستان هغه هم خبر دي ورته مې یوه زنګ والی